مباشرت څلور درې قسمه د طالبانو. یو له مباشرت نه، اصل مباشرت څه معنا لري طالبانو؟ پوستکی له پوستکی سره جنگول کنه، تم کمیسو باسی هغه مباسی، سینه له سینې سره جنگې دی ته څه وایي؟ مباشرت. طالبانو اول مباشرت دا معنا چې له ښځې سره په حیث حالت کې جماع کوي، دا بالاجماع حرامه ده. که مراد له مباشرت نه دا مباشرت چې بالاجماع حرامه ده. یو. دویم دا د طالبانو مباشرت له نامنه پورته له زنګانه نه کاته، دا مباشرت که مراد سی، دا مباشرت طالبانو بیا جایز ده. دام تقریبا بالاجماع ده. ګوره جماع حرامه ده بالاجماع. ښځه چې حایزه سوه له نامنه پورته مخ باندې سینه باندې هر څه کول جایز، له پښو نه لاندې دام جایز، دام بالاجماع جایز. دوه اجماع وسوي. دریم له نامنه تر زنګانه پورې غیر له جماع نه تبتین او تبخیز، دا روا ده که ناروا؟ دې کې د علماو اختلاف ده. په احنافو کې طالبانو بعضی علماو دا جائز بللی ده، لکه مثلا امام طحاوی په احنافو کې طالبانو هغه راجح بللی، هغه وی چې دا جائز ده. ګوره له نامنه تر دیجې پورې دا چې جمعه نه بغیر نور دلته لاس وهلو لوبو دا جایز ده. په احنافو کې امام طحاوی دا جایز بللی، عینی لیکلی دی اقوا دلیلا دا ده، یعنی ده من حیث الدلیل لحاظ طالبانو دا قوی ده. خو طالبانو امام طحاوی رحمه الله زکریا سے بوئی، امام طحاوی رحمه الله وی چې په شرح د معانی الاثار کې دې ته ترجیح ورکړي، خو لدی بیرته ګرځېدلی ده. امام طحاوی داسې وایي په شرح د معانی الاثار کې یوه خبر خو دلته عیني تر نقل کړي. عیني وایي چې د امام طحاوی رایه دا ده په احنافو کې چې له نامنه تر زنګانه په دې ځایونو کې مباشرت جائز ده، ورسره مباح ده او اقوا دلیلن هم ده، د طحاوی رایه ده. خو په شرح د معانی الاثار کې امام ابو جعفر طحاوی دا ناجائزه بللی ده، ځکه حول الحماد سریدل قریبه ده چې سړی په چا کې واقع سي، په جمعه کې، نو دی دا ناروا بلی طالبانو وی، دا ناروا او ناجائزه ده. طالبانو جواز نه لري، ناروا ده طالبانو او ناجائزه ده. او امام طحاوی لیکلی دی په شرح د معانی الاثار کې وی دا قول د ابو حنیفه او د ابو یوسف ده و به ناخذ. نو صحیح ده د طالبانو دام ناروا ده چې دې نامونه او دې منځ کې بم لاس نه وهي، ځکه حول الحمات سریږي. دا مشتبهات او بحث موږ مخکې وکړو کنه په کتاب الایمان کې وو، او ښه خبردار طالبانو چې دلته ونه سریږي. ځه نو درې مباشرت اصل طالبانو ځه ولی باب من سمى النفاس حیزا والحیز نفاس. طالبانو دلته دوا خبرې دي. یوه خبره دا ده چې بعضی شارحین وی امام بخاری دلته چې دا باب کې خود نو د ده مقصد دا ده چې حیز ته نفاس ته حیز ویلل جائز دي. حیز ته نفاس ته حیز ویلل جائز دي، یعنی دا تسمیه کې خبر ده. خو طالبانو علامه بدر الدین العینی عمدة القاری کې لیکلی وی دی باب کې هیڅ فایده نسته. امام بخاری چې پکې خودلی باب د هیڅ فایده نسته. شارحینو خصوصا زکریا سے په عینی رد کړی وی نه، امام بخاری الله پاک لوی سړی جوړ کړی، هیڅ کله باب بی مقصد نه کړي.
اصل کې دغه مقصد چې شارحین وی دا د امام بخاری مقصد لدی باب نه ده. اصل کې د امام بخاری مقصد د څه ده؟ دای تنا په نوم کې خبر نه کوي چې حیض ته نفاس، نفاس ته حیض. په تسمیه باندې دای بحث نه کوي طالبانو. د مقصد دا ده چې حکمونه یې یو دي. د حیض حالت کې چې کوم حکمونه دي طالبانو، هغه د نفاس په حالت کې هغه حکمونه دي. د حیض په حالت کې لمونځ کړای شي، روزه نیوای شي، قرآن تلاوت کوای شي. د چا په حالت کې هم دغه څه ده، د نفاس په حالت کې. اصل کې مقصد دا ده چې تنا نوم نه کوي طالبانو. دای داسې وایي چې حیض حکمونه خو معلوم دي، نفاس هم دغه حکم ده. په حکمونو کې دوی دواړه څوک دي سره، ځکه اطلاق چې په حیض باندې د نفاس او په نفاس ته حیض سوی ده، لدینه داره معلومیږي چې دوی دواړه خپل مابین کې څوک دي سره، یو په بل باندې اطلاق کیږي. دا جائز ده. اصل کې د امام بخاری رحمه الله دا مقصد ده. خو طالبانو د موږ د احناف په مذهب باندې و صورتونه په دور المختار شامی کې لیکلي چې د حیض او د نفاس په مابین کې و صورتونه دي چې هغه سره بیل دي. خبر باندې پوه سره و صورتونه بیل دي، لنی هغه نه حیض نه، یعنی د حیض او د نفاس په مابین کې فرق ده. بیا ځه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن سلمة ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميسة استحست ذا حيزة فانصللت وتلم فأخذت صياب حيزتي قال نفست قلت نعم فدعاني زير وغتلم فاضطجعت معه في الخميلة زه د رسول الله سلام سره په شړۍ کې یو جید سم لاستلم.